د ولس زور د خدای زور دی. د خلکو مبارزو څنګه رنګ راوړ اصغر افغان څنګه ولې استعفا ورکړه او ورور یې ولې استعفا ورنکړه. په دې اړه ټول تازه حقیقتونه کولی شئ په دې ویډیو کې وګورئ. خو له هر څه مخکې سوله افغان یوټیوب چینل د لا ډېرو ویډیوګانو لپاره درسره سبسکرایب کړئ. په پاکستان باندې د کرکټ د لوبې تر بایللو وروسته د افغانستان د کرکټ مجرب لوبغاړی او پخوانی کپټان اصغر افغان له نړیوال کرکټ څخه استعفا اعلان کړه. ښاغلي افغان تل د افغانستان د کرکټ د مینوالو له لوري د خرابې لوبې له کبله له انتقادونو او فشارونو سره مخامخ و. نوموړي نن په خپله فیسبوک پاڼه باندې د یوه ویډیویي پیغام له لارې استعفا اعلان کړه. هغه وایي تاسو ته بهتره معلومه ده چې د 14 کلو راهیسې د ملي لوبډلې لوبغاړی یم او له شاوخوا 7 کلونو راهیسې کپټان پاتې شوی یم. نن د خپل ژوند په باره کې غواړم چې یوه مهمه پریکړه وکړم ترڅو ځوانانو ته نور فرصت هم برابر شي. امکان لري سبا زما اخرنۍ لوبه د انټرنیشنل یا نړیوال کرکټ شي او زه استعفا کوم. دا فیصله کول ډیره مشکله وي د لوبغاړو لپاره. ښاغلی افغان په خپلو خبرو کې د ټولو هغو لوبغاړو او روزونکو څخه مننه کړې ده چې له هغه سره یې همکارۍ او مرسته کړې ده. هغه د خپلو مینوالو او منتقدینو څخه هم مننه وکړه او ویې ویل چې د هغوی له انتقاد څخه یې ډیر څه زده کړي دي. اصغر افغان تر دې دمه افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې تر ټولو بریالی کپټان بلل کیږي، خو په انفرادي لحاظ د هغه په لوبو تل نیوکه شوې ده. د اصغر افغان بیا استعفا په اړه فرزانه کوچۍ لیکلي دي: مینه او مننه اتله. اصغر افغان زموږ هغه ویاړلی افغان دی چې د مور وطن حق یې ادا کړی. کرکټ ته په راتګ او په زړه پورې لوبو او لوبډل مشرۍ افغانانو ته ډیر ویاړ کمایي کړ او اوس په خپل استعفا سره د وطن سره مینه او د ولس غوښتنې او نظر ته خپل احترام ثابت کړ. اصغر افغان هغه څه وکړل چې هیڅ چا د وطن لپاره ونه کړ. ډیر ناکامه، بې پلانه، بې سواده چارواکي، وزیران، رئیسان او نور مو درلودل او لرو چې په هیڅ دلیل په خپل دنده کې د اصغر په اندازه مسلکي، ماهر او حاکم نه دی او نه و. خو دغه زړورتیا چې اصغر خلکو ته وښوده هیڅ چا نه درلوده او نه یې لري. راځئ چې وطن او ولس ته وفا زده کړو. له اصغر افغان یې زده کړو. درنو لیدونکو، دا چې د ویډیو لیدونکي وایي ډیره زیاته مننه. تاسو کولی شئ زموږ د لا ډېرو ویډیوګانو لپاره یوټیوب چینل مو درسره سبسکرایب کړئ. همدارنګه د اصغر افغان استعفا تاسو څنګه ارزوئ؟ خپل نظریات مو راسره په کومنټ کې شریک کړئ. موږ هم ستاسو نظرونه لولو او انشاءالله په راتلونکو ویډیوګانو کې به یې نشروو. تر بیا مو په لوی لاس سپارم. ښه وخت ولرئ. د خدای په امان.